تازه خبر، زلمی خلیلزاد باید په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. د زلمی خلیلزاد په وړاندې څنګه خلک راپورته شول، حضرت علي حضرت تازه څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او په ختیځ کې د پشهي قوم عمومي مشر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا مخکښ غړی حاجي حضرت علي چې دا مهال په ایران کې دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت ناکام بولي. هغه وایي زلمی خلیلزاد باید محاکمه شي. نوموړي زیاته کړه، زه ډاډه یم چې خلیلزاد نشي کولی د خپل ناکام ماموریت سپیناوی وکړي او له دې تاریخي ملامتۍ څخه ځان خلاص کړي، نو باید نوموړي په نړیواله محاکمه کې محکمه شي او خپلو اعمالو سزا باید ورکړل شي. خلیلزاد د افغانستان او امریکا دواړو لپاره مسؤل دی. خلیلزاد نه د امریکا لپاره یو ښه مامور ثابت شو او نه هم د افغانستان لپاره یو ښه او اصیل بچی. په افغانستان کې د روانو ستونزو او ټولو تاوتریخوالي اساسي عامل زلمی خلیلزاد دی. یوازې په استعفا سره خلیلزاد نشي کولی له دې ټولو مسؤلیتونو څخه ځان خلاص کړي. خلیلزاد باید د افغانستان خلکو او د امریکا دولت ته قانع کوونکی ځواب ورکړي. حضرت علي دغه راز وویل خلیلزاد له خپل موقف څخه په استفادې سره کولی شول چې د افغانستان 100 کلنه لاسته راوړنې وساتي او له دې طلایي چانس څخه اعظمي استفاده وکړي، خو دا کار یې ونه کړ چې لوی خیانت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.